بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټرمیرعلی سادات یم او غواړم چې د طبي پریزنټیشنونو د سلسلې څخه 215 نمبر پریزنټیشن ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې په پښتو ژبه وړاندې کړم. دغه پریزنټیشنونه د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې کتلای شئ. د یادونې وړ ده چې نوموړي پریزنټیشنونه یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په دري ژبه ژباړل شوي او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې خپاره شوي دي. خدای دې وکړي چې دغه پریزنټیشن د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي. د شکایت او تاریخچې له نظره یو 63 کلن نارینه چې د لوړ فشار، د هایپرلیپیډیمیا، اټرل فیبریلیشن او د کرونری آرټری ډیزیز پخوانی تاریخچه لري. تقریبا یو میاشت کېږي چې د زړه ضربان په شدید شکل پیدا شوی دی. نوموړی مریض وایي چې دغه حالت یې ثابت او ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. د زړه ټکانې د اکسرسایز یا تمرین او د ذهني فشار په وخت کې زیاتیږي. د بیتاب لکر سره په یو کم اندازه باندې آرامیږي او همدارنګه دغه حالت د نفس قیدۍ سره هم تړلی دی. نوموړی مریض وایي چې د سینې د درد، ګنګسیت، خولې، دلبدي او استفراغ څخه کوم شکایت نه لري. د پاس میډیکل هیسټري له نظره نوموړی مریض د استما، اټرل فیبریلیشن، هایپرلیپیډیمیا، هایپرټنشن او د ګلوکوما پخوانی تاریخچه لري. همدارنګه مریض د کرونری آرټری ډیزیز پخوانی تاریخچه لري چې په دې خاطر باندې په 2015 کال کې کرونری آرټری بایپاس ګرافت هم کړی دی. د پاست سرجیکل هیسټري له نظره نوموړی مریض په 2015 کال کې اورټیک والو ریپلیس کړی او همدارنګه یې 2 میاشتې مخکې د AICD یعنی د اتوماتیک امپلانټیبل کارډیوورټر ډیفیبریلیټر د پر عملیات کړی او په داخل کې د آله هم ایښې ده. د فیملی هیسټري له نظره د نوموړي مریض پلار او ورور د زړه د امراضو تاریخچه درلودله. د سوشل یا اجتماعي هیسټري له نظره نوموړي مریض تقریبا د سموکینګ پخوانی تاریخچه لري چې د 25 کالو دپاره یې تقریبا 1.5 قطۍ سګرټ په ورځ کې څکلي او تقریبا 4 کاله کېږي چې سګرټ څکل یې پرېښي دي. دغه مریض الکول نه څکي او د مخدره موادو څخه هم استفاده نه کوي. د حساسیت او الرژي د تاریخچې له نظره نوموړی مریض د AC انهبیټرز یعنی رامیپریل سره حساسیت لري چې د رامیپریل په اخیستو ورته انافایلاکسیس پیدا کېږي. نوموړی مریض د خپلو دغه تکلیفونو دپاره د البوټیرول انهیلر، فلوټیکازون سلمیټرول انهیلر، پریډنیزون، ډیجاکسین، وارفرین، اټروواستاتین او فیروزاماید څخه روزمره استفاده کوي. د فزیکي معنی له نظره د نوموړي مریض وایټل ساینس کوم خاص مشکل نه لري. همدارنګه د فزیکي معنی په لړ کې معلومیږي چې نوموړی مریض غیر منظم د زړه ضربان لري او د سږو په دواړو طرفونو کې واضح ویزینګ اوریدل کیږي. د دې څخه اضافه مریض په فزیکل ایگزامینیشن کې اضافه کوم مشکل نه لري. که د دغه مریض ECG ته متوجه شو معلومیږي چې دغه مریض د زړه ریتم ایریګولر یعنی غیر منظم دی او همدارنګه هر QRS د څو پی ویوز په واسطه باندې چې دغه پی ویوز یو د بل سره شباهت نه لري رامنځته شوی دی چې البته دغه شواهد د اټرل فیبریلیشن په موجودیت دلالت کوي. د نوموړي مریض په چیسټ ایکس ری کې کارډیومیګالي او همدارنګه د AICD موجودیت راښایي. د لابراتواري معایناتو له نظره د نوموړي مریض BUN 28، کریاتینین 1.1 او INR 3.5 چې د خپل نارمل اندازې څخه لوړ دي. د ډاکټر د اسسمنت او پلان له نظره نوموړی مریض راپیډ وینټریکولر ریټ اټرل فیبریلیشن لري یعنی داسې اټرل فیبریلیشن چې د هارت ریټ اندازه یې زیاته ده. په دې خاطر مریض ته ډیفوټیلیټ چې کلسیم چنل بلاکر او کلاس 3 انټي اریتمیک میډیکیشن دی په لوډینګ ډوز او 115 مایکران ګرام هر 12 ساعت وروسته شروع کیږي. په دې خاطر چې د ډیفوټیلیټ دوا د QT د پرولانګیشن سبب کیږي او QT پرولانګیشن بیا د ټورسیدو پوینټس کمپلیکیشن رامنځته کولی شي، باید
روزمره د مریض کیوټي انټروال چک شي. د نوموړي مریض لپاره د INR اندازه باید د 2.5 څخه تر 3.5 پورې وي ځکه چې دغه مریض مخکې اورټیک والف ریپلیسمنټ کړی دی. البته په عادي حالت کې د INR اندازه باید د 1.5 څخه تر 2.5 پورې وساتل شي. خو که چیرته مریض ته د والف ریپلیسمنټ شوی په دې حالت کې د مریض INR باید د 2.5 څخه تر 3.5 پورې وساتل شي. د نوموړي مریض لپاره DC کارډیوورژن پلان کیږي او که چیرته د مریض د زړه ضربان نارمل ساینس ریتم ته رانشي مریض ته کیدای شي چې رادیو فریکونسي ابلیشن هم اجرا شي. د INR د نارمل ساتلو لپاره په دغه مریض کې وارفرین توصیه کیږي او وارفرین 15 ملي ګرامه په ورځ کې اخلي. مریض ته همدارنګه ډایجکسین 115 مایکرون ګرام په ورځ کې ورکول کیږي او د فشار او CHF په خاطر باندې مریض ته میټوپرولول، لازکس، لیپیټور، فلوید ریستریکشن، مونیټور انپوټ او آوټپوټ توصیه کیږي. د COPD او اسما په خاطر باندې مریض ته ډونب هر شپږ ساعت وروسته ورکول کیږي. البته ډونب اپراتروپیم بروماید او البوټیرول دي. مریض ته همدارنګه پریډنیزولون 10 ملي ګرام په ورځ کې توصیه کیږي او د فلونیز نازل سپری چې فلونیز فلوټیکازون دی مریض ته توصیه کیږي. خوشبختانه دغه مریض ډیفوټیلیټ تحمل کولای شي نو په دې خاطر باندې د ډیفوټیلیټ ډوز 250 مایکرون ګرام ته جګیږي. د مریض QT روزمره چک کیږي. د مریض QTC یا کورکټډ QT انټروال 415 ملي سکند دی چې نارمل دی. البته په نارینه‌و کې اب نارمل QT انټروال د 450 ملي سکند څخه پورته وي. نو په دې خاطر باندې مریض ته DC کارډیوورژن پلان کیږي. مریض CCU یعنی کرونری کیر یونټ ته انتقالیږي او هلته ورته DC کارډیوورژن اجرا کیږي. په دې خاطر باندې چې DC کارډیوورژن اجرا شي مریض ته د پروپوفول په واسطه انستیزیا ورکول کیږي. مریض ته د 200 جولز بایفازیک ساینکرونایزد DC کارډیوورژن ورکول کیږي. د مریض ساینس ریتم بیت عادي حالت راځي او مریض دغه پروسیجر ډیر په ښه شکل باندې تحمل کولای شي. د DC کارډیوورژن څخه وروسته د نوموړي مریض په ECG کې معلومیږي چې د مریض د هارت ریټ اندازه 80 بیټس پر منټ او همدارنګه د مریض د کارډیک ریتم نارمل یا ریګولر دی. د کارډیوورژن څخه وروسته د مریض اټرل فیبریلیشن نارمل ساینس ریتم ته راځي. د هارت ریټ اندازه 80 بیټس پر منټ او مریض مونیټور کیږي. د مریض لپاره ډیفوټیلیټ او کیومیډین ته ادامه ورکول کیږي او همدارنګه د مریض د میټوپرولول اندازه 25 ملي ګرام په ورځ کې 2 ځله راښکته کیږي. هغه جالبې کلینیکي نقطې چې دغه کیس څخه باید په یاد ولرو په لاندې ډول دي. د کارډیوورژن لپاره کاندید مریضان هغه دي چې د هغوی هیموډاینامیک سټیټ خنوي یعنی مریضانو ته هایپوټنشن پیدا شوی یا مریضان سیویر اکیوټ لیفت هارت فیلر ولري معمولا د ایمای د خطر. دویم هغه مریضان چې هغوی ته د لومړي ځل لپاره دغه اپیسود یا حمله پیدا شوی وي او د هغې د ریتم کنټرول مشکل وي. دریم په هغه حالتونو کې چې دغه حملې په متکرر شکل باندې پیدا کیږي او په خپل نارمل حالت ته بیرته نه راځي. څلورم کله چې د اټرل فیبریلیشن د خطر اعراض او علایم مخ په خرابېدو وي. د کارډیوورژن د اجرا کولو څخه مخکې لاندې نقطې ضرور بریښي. اول باید د مریض وینټریکولر ریټ کنټرول شي. که چیرته د مریضانو د زړه ضربان د 100 څخه زیات وي او مریضان اټرل فیبریلیشن لري نو په دې صورت کې باید مریضانو ته بیتا بلاکرز ورکړل شي او د دوی هارت ریټ باید د 80 او 100 په منځ کې وساتل شي. معمولا کله چې د هارت ریټ اندازه د 80 او 100 ته راښکته کیږي د مریضانو د زړه ضربان هم منظم کیږي. دویم د DC کارډیوورژن څخه مخکې باید تصمیم ونیول شي چې آیا د اټرل فیبریلیشن موده د 48 ساعتونو څخه زیاته ده او که کمه. په هغه حالتونو کې چې د اټرل فیبریلیشن د پیدا کېدو موده د 48 ساعتونو څخه زیاته وي باید مریضان د لومړي ځل لپاره انټي کواګولیټ شي او د هغې څخه وروسته باید مریضانو ته کارډیوورژن اجرا شي. د DC کارډیوورژن د اجرا کول لپاره کیدای شي چې د ډایرکټ کرنٹ او یا د کیمیکل څخه استفاده وکړو. په هغه حالت کې چې د مریضانو هیموډاینامیک سچویشن ښه نه وي او یا وینټریکولر ریټ لوړ وي د مریضانو لپاره د لومړي ځل لپاره دغه حمله پیدا شوي او یا مریضان سټرکچرل هارت ډیزیز ولري موږ د DC یا ډایرکټ کرنٹ کارډیوورژن څخه استفاده کوو.
په هغه حالت کې چې مریضانو ته د اوږدې مودې لپاره اټرل فیبریلیشن پیدا شوی او هیموډاینامیک سچویشن یې ښه وي، موږ معمولا د کیمیکلز یا د میډیکیشن څخه استفاده کوو. که چېرته د تداوی د لارې نه د مریض اټرل فیبریلیشن اصلاح نشي، کولی شو چې د ډایرکټ کرنټ کارډیورژن څخه استفاده وکړو. دغه سلایډ چې ډیر مهم سلایډ دی او د میډسکیپ څخه اخیستل شوی دی، د اټرل فیبریلیشن ډولونه او د هغې د تداوی میتود راښيي. البته اټرل فیبریلیشن په درې ډوله دی چې د پاروکسیسمل اټرل فیبریلیشن، پرزسټنټ اټرل فیبریلیشن او سسټین اټرل فیبریلیشن څخه عبارت دی. پاروکسیسمل اټرل فیبریلیشن د هغه حالت څخه عبارت دی چې مریضانو ته اټرل فیبریلیشن پیدا شي، البته څو سکنډه تر څو ورځو پورې دوام وکړي او په خپله معمولا ښه کیږي. د پاروکسیسمل اټرل فیبریلیشن په حالت کې د مریضانو د ریټ د کنټرول لپاره د کلسیم چینل بلاکر دواګانو یعنی ویراپامیل او ډلټیازم څخه استفاده کولی شو، همدارنګه د پیتا بلاکر څخه هم استفاده کولی شو. د ریتم د کنټرول لپاره معمولا د انټي اریتمیک دواګانو یعنی فلیکایناید، ساټولول او امیوډورون څخه استفاده کولی شو. او که چیرته ډیر دوامدار شي او په متکرر شکل پیدا کیږي، کولی شو چې مریض ته د پرمننت پیس میکر څخه استفاده وکړو. دویمه نوع د اټرل فیبریلیشن پرزسټنټ شکل دی. پرزسټنټ اټرل فیبریلیشن هغه حالت ته وایي چې مریضانو ته اټرل فیبریلیشن پیدا شي او بغیر د دوا او یا د ډي سي کارډیورژن څخه ښه نشي. د پرزسټنټ اټرل فیبریلیشن په حالت کې موږ ګورو که چیرته د اټرل فیبریلیشن موده د 48 ساعتونو څخه کمه وي، موږ معمولا د ریټ د کنټرول لپاره د اورل ډاجکسین، ویراپامیل، ډلټیازم، اټینولول او یا د آی وی بیتا بلاکرز لکه ازمولول څخه استفاده کوو. د ریټم یا د نظم د کنټرول لپاره معمولا مریضانو ته آی وی یا اورال انټي اریتمیک دواګانې لکه فلیکایناید او یا امیډورون ورکول کیږي. او که د دې سره ریسپانس یا نتیجه ورنکړي، معمولا مریضانو ته ډي سي کارډیورژن یا ډایرکټ کرنټ کارډیورژن اجرا کیږي. که پرزسټنټ اټرل فیبریلیشن د 48 ساعتونو څخه زیاته موده ولري، معمولا د ریټ د کنټرول لپاره مریضانو ته اورل ډاجکسین، ویراپامیل، ډلټیازم او اټینولول ورکول کیږي. او د ریتم د کنټرول لپاره معمولا مریضانو ته ډي سي کارډیورژن اجرا کیږي. البته دغه ډي سي کارډیورژن د انټي کواګولیشن څخه وروسته اجرا کیږي. دریمه نوع اټرل فیبریلیشن د سسټین اټرل فیبریلیشن څخه عبارت دی. البته په سسټین اټرل فیبریلیشن کې کله چې مریض ته اټرل فیبریلیشن پیدا کیږي، د دواګانو او د ډي سي کارډیورژن په واسطه باندې نه اصلاح کیږي. په دې حالت کې د ریټ د کنټرول لپاره معمولا مریضانو ته بیتا بلاکرز، ډاجکسین، ویراپامیل او ډلټیازم ورکول کیږي. او د اوږدې مودې د تداوی لپاره مریضانو ته راډیو فریکونسي ابلیشن اجرا کیږي. دا په دې معنی چې د مریضانو ای وی نوډ ابلیټ کیږي او د پرمننت پیس میکر مریضانو ته کیښودل کیږي. کارډیورژن او ډیفیبریلیشن. کارډیورژن یو الکټیو پروسیجر دی. معمولا مریضان پکې بیدار وي او کله کله سیډیټ کیږي. معمولا ساینکرونایزیشن څخه استفاده کیږي او مریضانو ته د 50 څخه تر 200 جولز ورکول کیږي. د کانسنت ورقه یا د رضایت ورقه د مریض په واسطه باندې امضا کیږي او همدارنګه د مریض ای کی جی باید مانیټور شي. ډیفیبریلیشن یو ایمرجنسي حالت دی، یعنی معمولا مریضانو ته د وینټریکولر فیبریلیشن او د وینټریکولر ټاکیکارډیا په حالت کې ورکول کیږي، خصوصا کله چې مریض کارډیک آوټپوټ ونه لري. معمولا مریضانو ته دغه د 200 څخه تر 360 جولز پورې ورکول کیږي. د مریضانو ای کی جی باید مانیټور شي. په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې دغه جالب کیس زموږ سره تعقیب کړ، یوه نړۍ مننه کوو. د ډاکټرز فار افغانستان د دغه پروګرام یوازینی هدف او موخه په داخل د افغانستان کې د ځوانو ډاکټر صاحبانو د علمي سوي لوړوالی دی. د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ډاکټر صاحبانو نظریاتو او پیشنهاداتو ته اړتیا لرو. که چیرته نظریات او پیشنهادات لرئ نو لطفا د محترم استاد ناصر اوریا چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلونکی دی، د هغه د ایمیل د لارې naseroria@yahoo.com تماس نیولای شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.